با فرارسیدن عید سعید فطر، هزاران نسخه پیام تبریکی زعیم کشور عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی از سوی ریاست اطلاعات فرهنگ لوگر توزیع گردید. مسئولان میگویند که در قسمت این پیام امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی در عرصه روابط خوب بر اصول اسلامی با سایر ممالک و تعلیم و تربیه نیز تاکید شده است. امیرالمؤمنین حفظه الله د افغانستان د ولسونو د لپاره د افغانستان د زوریدلي او کړېدلي مجاهد ولس ته د مبارکۍ یو پیغام راستولی دی. دا پیغام تقریبا 4.5 ټوکه راغلی و. امیرالمؤمنین حفظه الله په د مبارکۍ په پیغام کې مهم نکات دا و چې په مجموعه کې اسلامي امت ته د اتفاق، د اتحاد، د یووالي، د وحدت پیغام ورکړی دی. همچنان مردم عوام نیز از دریافت پیام‌های تبریکی عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی زعیم امارت اسلامی خرسندی می‌کنند و می‌گویند که در آن موضوعات خوب اشاره شده است. او کوم اختریز پیغام چې هیوادوالو ته وړاندې کړی دا د دې نه موږ زیات خوشاله یو او ټول هیوادوال خوشاله دي. امیرالمؤمنین د اختریز پیغام ته هرکلی کوو. قابل ذکر است که پیام‌های تبریکی زعیم امارت اسلامی به شمول مرکز در ولسوالی‌های ششگانه لوگر نیز توزیع گردیده است.